دا یو ورو سوال کړی دی زه شاعر یم او د اسلام د خدمت دپاره شعرونه لیکمه د دین د دفاع دپاره خو یو ملګري راته دا وایي چې دا کار مه کوه شعر و شاعري ځکه چې الله وایي چې والشعراء یتبعوهم الغاوون شاعرانو پسې اکثر سرکشه خلک رواني الله وایي نو زه څه وکړم الجواب شاعري په دوه قسمه ده کم شاعران چې الله ذکر کړي دي چې والشعراء یتبعوهم الغاوون په دوی په سرکش رواني دا هغه شاعران دي چې دوی په شعر و شاعري کې هغه څه وایي چې هغه د الله نافرماني ده او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نافرماني ده نو د دې قسمه شعر و شاعري نه ځان لرې ساتل پکار دي یا دا غزلې مزلې چې وایي د عشق مشق دا خبرې کوي او پردو زنانو بدنونه پکې یادوي او یا ساقي یادوي ساقي کته او ساقي جام راوړو او ساقي سترګې سرې وي او زما غشنې وي دا شعر و شاعري دا حرامه ټوله د دین علاوه داسې شعر و شاعري چې هغې کې دا قسمه خبرې نه مباح خبرې پکې او اسلام ته پکې هم فایده نه وي نو هغه بیا مباح دي هغه شعر و شاعري جایز ده خو ډېرول نه دي پکار هغه څه ده جایز ده دریم قسم هغه شعر و شاعري چې د اسلام دفاع پکې کوي یو سړی لکه حسان بن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه شعر و شاعري کړې ده نورو شاعرانو هم کړې ده د اسلام دفاع به یې کوله نو د اسلام د دفاع دپاره شعر و شاعري او د اسلام دشمنانو له جواب ورکولو دپاره شعر و شاعري کول په دې خو الله اجر ورکوي او زه دې ورور ته دا وایم کوم خلک چې تا ته دا آیت وایي چې والشعراء یتبعوهم الغاوون الله مخکې استثناء کړي ده د آیتونه پوره کوي الله وایي والشعراء یتبعوهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الله استثناء کړي ده مګر هغه شاعران چې ایمان یې راوړی دی نیک عمل کوي الله ډېر یادوي او خپل شاعري د دین دپاره استعمال کړي داسې شاعرانو له خو الله اجر ورکوي داسې شاعرانو الله په شاعري باندې څه ورکوي اجر وله ورکوي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې د خپل کار له ښه زور ورکه په شعر و شاعرۍ سره د اسلام دفاع وکړه د قرآن دفاع وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع وکړه او اسلام خلکو ته وښایه په شعر و شاعرۍ کې دا به ستا دپاره صدقه جاریه والله اعلم